داره تاسو په یورپ کې خپل خوبونه کوئ، دلته ډوډۍ ته د کورونو دروازې خرڅوي. چې مې کتو داسې بدرنګه نه و، تا چې په چا اعتبار کولو هم هغه وخوړی. تاسو ته اعلان کوم نن ښکاره په سپین میدان کوم، د لیونو غوندې مزاج پرېږدئ، پښتنو تاسو دا رواج پرېږدئ. پښتانه اوسئ او پښتو مه پرېږدئ، ځان کې خویونه د پردو مه پرېږدئ. دا کوم رواج او کوم دستور جوړ شوی دا په پښتو شي. پیغله جونه ترې بدله کې بوځي، ګناه رو کړي او خور ترې په سوره کې بوځي. تاسو خدای چې دا د ظلم انتها نه ده، تاسو خدای چې دا د ظلم انتها نه ده. سوره قرآن او په حدیث کې ناروا نه ده. پښتنو تاسو جوړ دي سودا قرآن نه منئ، تاسو وینا ولې د پاک غني سبحان الله. خو تیاره جوړه نه کړه، جوړېدی شوه خو تیاره جوړه نه کړه، زما زړه نه د هنداره جوړه نه کړه. جوړېدی شوه خو تیاره جوړه نه کړه، زما زړه نه د هنداره جوړه نه کړه. باوجود د دې چې تا ته لاره نه وه، باوجود د دې چې تا ته لاره نه وه، ما له بل چا سره لاره جوړه نه کړه. د ماښام شور او ادبي خپرونې درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ. یو ځل بیا ذاکر الله احساس تاسو سره مخاطب یم. لکه څنګه چې د ماښام شور ادبي خپرونه یوازې شاعرانو ته ځانګړې شوې ده، ځان خوشبخت کړم چې نن را سره ځوان شاعر، ښه شخصیت، د ښه فکر خاوند مستان للموال صاحب دغه خپرونه کې موږ سره ناستې کوي. د هر څه نه وړاندې للموال صاحب ته په خپرونه کې هرکلی وایو. ستړي مه شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ احساس صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې دومره وخت موږ ته په خپل پروګرام کې راکړه او الله دې خوشحاله ساته. له تاسې ډېره مننه چې دومره قیمتي وخت هم موږ ته راکړه. الله دې خوشحاله که، ولې نه. تاسو دومره زیار کوئ، دومره پښتو دپاره کار کوئ او موږ په نیمې شپې هم تاسو تابعدار یو. کور مو ودان للموال صاحب، تاسو به ډېری مینوال پیژني، زموږ د خپرونې لیدونکو ته که ځان ور معرفي کوي. ها، ډېره مننه. مستان للموال د للمې کلي یم او اوسېږو په جلال آباد کې او خپل ژوندون چې دا په پاکستان کې کوم او کاروبار هلې ځلې هملته کوم. د تعلیم او شاعري په اړه راته ووایئ چې د شاعري ډګر ته څنګه راغللې، څه علت و؟ بس دا خو هغه رحمان بابا و چې هر پښتون شاعر دی خو چې سوچ وکړي. شاعري داسې یو شی دی چې ضمیر لري پښتون نو خامخا به هغه شاعري کوي او خپل او زه خپله چونکې داسې ومه چې د ماشومتوب نه د مادي چې سره شوق و او موږ خپل رور مشر جان آغا غمخوار هغوی هم دا شاعري به کوله، هغوی به پروګرامونو ته تلل او غونډو ته به تلل، هغوی سره به زه کله کله لاړم نو دا شوق موږ را پیدا کړ او داسې کتابونه به هم کتل. د ملنګ جان بابا کتاب شو، داسې رحمان بابا کتاب شو، دا کتابونه هم کته هغوی سره په موږ کې دا ماده برابره شو. بس الله پاک، زه خپله ځان ته اوس هم شاعر نه ویم خو بعضې نیم داسې توري برابر کړو چې هغې نه غزل جوړ شي. ډېر ښه به وي. نورو خبرو ته بیا به راځو. تاسې نه غزلي نظمې زموږ لیدونکو ته وړاندې. غزل به درته ویم، غزل نه مخکې یو دوه درې شعره درته ویم. ستا چې په مخ د زلفو تار پروت دی لکه کش سپین غر باندې خامار پروت دی، ستا چې په مخ د زلفو تار پروت دی لکه سپین غر باندې خامار پروت دی. او پښتونه خوب چې درته څنګه درځي، پښتونه خوب چې درته څنګه درځي، ستا په وطن کې چاغیار پروت دی. او ته په پنځم ځل هم عمرې ته لاړې، ته په پنځم ځل هم عمرې ته لاړې، دا ستا په چم کې خوار نهار پروت دی. او ځکه نه اوس خو یې تپوس له ورشه، ځکه نه اوس خو یې تپوس له ورشه، ستا للموال مستان بیمار پروت دی. ځکه نه اوس خو یې تپوس له ورشه، ستا للموال مستان بیمار پروت دی. غزل دی چې د حالاتو باره کې او د وطن په دومره مجبوره دی حیا خرڅوي پردې خرڅوي، دومره مجبوره دی حیا خرڅوي پردې خرڅوي، زما د وطن خلک بېوسه شو ګردې خرڅوي. دومره مجبوره دی حیا خرڅوي پردې خرڅوي، زما د وطن خلک بېوسه شول ګردې خرڅوي. او بېوسي داسې ده چې دې حد ته راورسېده، بېوسي داسې ده چې دې حد ته راورسېده، کونډې بچوله د سرنولو پټې خرڅوي. ډېره مننه. او باداره تاسو په یورپ کې خپل خوبونه کوئ، باداره تاسو په یورپ کې خپل خوبونه کوئ، دلته ډوډۍ ته د کورونو دروازې خرڅوي. ډېره مننه.
بادار تاسو په یورپ کې خپل خوبونه کوئ، دلته ډوډۍ ته د کورونو دروازې خرڅوي. او شعر دی پکې احساس صاحب چې غلی ولاړې ما بېوسه هېڅ کولی نشم، غلی ولاړې ما بېوسه هېڅ کولی نشم، میندې د ګل غوندې بچۍ وړې وړې خرڅوي. غلی ولاړې ما بېوسه هېڅ کولی نشم، میندې د ګل غوندې بچۍ وړې وړې خرڅوي. او ما ته له دې غمه به څرنګه اوس خوب را درومي، ما ته له دې غمه به څرنګه اوس خوب را درومي چې مې افغان ولس د ولږې نه بورکې خرڅوي. ما ته له دې غمه به څرنګه اوس خوب را درومي چې مې افغان ولس د ولږې نه بورکې خرڅوي. او ربه غربت په مونږه څو کړه حیرانې مرته، ربه غربت په مونږه څو کړه حیرانې مرته، پیغلم بازار کې قلمونه کتابچې خرڅوي. ډېره مننه. ربه غربت په مونږه څو کړه حیرانې مرته، پیغلم بازار کې قلمونه کتابچې خرڅوي. او مونږ چې په دې حال شو مستانه رب دې رحم وکړي، مونږ چې په دې حال شو مستانه رب دې رحم وکړي. بعضې مشران مو تایید شوي ارادې خرڅوي. بعضې مشران مو تایید شوي ارادې خرڅوي. ډېر خوندور غزل و. امید لرم چې د مینوالو به هم خوښ شوی. ما سره داسې الفاظ نشته چې زه یې ستاینه وکړم. او په اوسني دور کې ځوان شاعرانو کې ماشاءالله تاسې ښه غزل لیکئ، او امید شته چې مخکې به هم همداسې روان شئ او ښه شعرونه مینوالو ته وړاندې کړئ. ژوند څنګه روان دی په کوزه پښتونخوا کې؟ الحمدلله بس ژوند ډېر ښه دی، بس خپلې منډې تړلې دي، خپل وخت پاس کېږي. شکر دی الحمدلله. یو کپ روزي در ځای کې رارسي، شکر دی. د کتابونو په اړه راته وایي، چاپ او ناچاپ اثار هم شته که نه؟ کتابونه داسې خبره ده چې احساس صاحب کتابونه داسې یو کتاب چاپ شوی دی زمونږ په 2012 کې 2010 کې، خدای مې د غاړه نه بندي رانه هېر دی هغه، او د هغې کتاب نوم دی سپین غر په لمن کې. هغه شعرونه هم شته پکې، نظمونه هم شته. هغې کې د هر شاعر خپل یو 5-6 غزلې تذکره پیژندګلي چې کومه ورته موږ ویو هغه، او د هر شاعر خپل شعرونه 10-15 داسې شعرونه غزلې هغه نظمونه، او هغه تقریبا ډېر شاعران دي زموږ د بره پښتونخوا چې کوم د افغانستان دغه شاعران دي راسه، او ښه کتاب دی. ډېره مننه. بل غزل تاسې نه بل غزل داسې نوې غزل به درته ویم چې ته داسې نه وې چې د چا سترګو سپېرو وخوړې، ته داسې نه وې چې د چا سترګو سپېرو وخوړې، وطن وران شوې لوټې لوټې شوې پردو وخوړې. ته داسې نه وې چې د چا سترګو سپېرو وخوړې، وطن وران شوې لوټې لوټې شوې پردو وخوړې. او دا ستا تصویر چې مې کته داسې بدرنګه نه و، دا ستا تصویر چې مې کته داسې بدرنګه نه و، تا چې په چا اعتبار کولو هم هغه وخوړې. مننه. دا ستا تصویر چې مې کتو داسې بدرنګه نه و، تا چې په چا اعتبار کولو هم هغه وخوړې. او دا ستا په غېږه کې بلا شهیدان شوي خلک، دا ستا په غېږه کې بلا شهیدان شوي خلک، دا ستا په ننګ کې ککری مو شاه زلمو وخوړې. مننه. دا ستا په غېږه کې بلا شهیدان شوي خلک، دا ستا په ننګ کې مو ککری مو شاه زلمو وخوړې. او وینې مې څاڅي له زړګي حال دې کتلی نشم، وینې مې څاڅي له زړګي حال دې کتلی نشم، د وجود غوښې مې د ډېرو اندېښنو وخوړې. وینې مې څاڅي د زړګي حال دې ویلی نشم، د وجود غوښې مې دا ستا په اندېښنو وخوړې. او زه نه پوهېږم چې کوم یو غم دې وژاړم، زه نه پوهېږم چې کوم یو غم دې وژاړم، چا په مذهب چا په مسلک چا په پیسو وخوړې. زه نه پوهېږم چې کوم یو غم دې وژاړم، چا په مذهب چا په مسلک چا په پیسو وخوړې. او یو غرڅنۍ وي د جهان په ښایستونو پټه، یو غرڅنۍ وي د جهان په ښایستونو پټه، د بدبختۍ نه د ځنګل لیونو سپو وخوړې. یو غرڅنۍ وي، ډېره مننه، یو غرڅنۍ وي د جهان په ښایستونو پټه، یو غرڅنۍ وي د جهان په ښایستونو پټه، د بدبختۍ نه د ځنګل لیونو سپو وخوړې. او مستانه مخکې دې اوس هغه سرخي پاتې نه ده، مستانه مخکې دې اوس هغه سرخي پاتې نه ده، داسې ښکارېږي د بهر مسافرو وخوړې.
مستانه مخکې دې اوس هغه سرخي پاتې نه ده، داسې ښکارېږي د بهر مسافر وخوړی. ډېره مننه. ډېر زبردست شعرونه و، ډېر خوند مې واخیسته. په دې امید چې زموږ لیدونکي هم بله خوندونه واخلي. للموال صاحب شعرونو په اړه راته ووایي چې تر اوسه پورې به هم څومره شعرونه لیکلي، نظم او غزل. عیسی صاحب شعرونه خو ډېر لیکلي، الن کې چې د حسابه وتي دي او بس څه ډېر اثار دي، فکر نه کوم چې زه حساب وکړم اوس ما ته یاد شي که نه، خو لیکل هم ډېر کړي. په نظم کار کړی دی، په غزل هم کار کړی دی، په روبۍ کار شوی دی، په چاربیت هم لږه ډېره خواري کړې ده. د استادانو د چارخۍ موږ سره خپله وسه کړې ده. غزل ډېر لیکم. دې ټول فورمونو کې په کوم فورم کې لوی لاس لرئ؟ استاد صاحب داسې ده چې هر یو صنف ته خپله خواري کړې ده، خو غزل کې ډېر لاس لرو او نظم کې هم خواري کوو. نظم لرئ چې زموږ لیدونکو ته وړاندې کړئ؟ نظم لرم خو موبایل کې به راویستل غواړي. نظم دی د نظم عنوان دی سوره. پښتنو او تاسو ته اعلان کوم، نن ښکاره په سپین میدان کوم، د لیونو غوندې مزاج پرېږدئ، پښتنو تاسو دا رواج پرېږدئ. پښتانه اوسئ او پښتو مه پرېږدئ، ځان کې خویونه د پردو مه پرېږدئ. دا کوم رواج او کوم دستور جوړ شوی، دا په پښتو کې کوم ناصر جوړ شوی چې ګناه څوک وکړي او چاته یې سزا میلاو شي، چې ګناه څوک وکړي او چاته یې سزا میلاو شي، چې سزاواره شي سزا په سر د چا میلاو شي. مشران راغونډ شي پیغله جونو ترې بدله کې بوځي، ګناه یې ورور وکړي خور ترې په سوره کې بوځي. مشران راغونډ شي پیغله جونو ترې بدله کې بوځي، ګناه یې ورور وکړي او خور ترې په سوره کې بوځي. تاسو خدای چې دا د ظلم انتها نه ده، تاسو خدای چې دا د ظلم انتها نه ده، سوره قرآن او په حدیث کې ناروا نه ده. پښتنو تاسو جوړ حدیث او دا قرآن نه منئ، تاسو وینا ولې د پاک غني سبحان نه منئ؟ نو دا د کوم مذهب د کوم کتاب مضمون کې شته دی؟ نو دا د کوم مذهب د کوم کتاب مضمون کې شته دی؟ دا د دنیا په مخ د کوم ملک په قانون کې شته دی؟ زموږ له دین او د ایمان نه د جدا خبرې، دا د حدیث او د قرآن نه د جدا خبرې. رب چې په خپل عظیم شان کې څه کیسه کړې ده، رب چې په خپل عظیم شان کې څه کیسه کړې ده، په دغه باب کې چې قرآن څه فیصله کړې ده، په دغه پاک کې فیصلې ولې عمل نه کوئ؟ دا خو په لار د شریعت باندې مزل نه کوئ. په دغه پاک کې فیصلې ولې عمل نه کوئ؟ دا خو په لار د شریعت باندې مزل نه کوئ. په دغه باب کې چې پښتو له دین نه غوره ګڼئ، احساس صاحب په دغه باب کې چې پښتو له دین نه غوره ګڼئ، دغه رواج که پښتنو له دین نه غوره ګڼئ، دا چې څوک نه مني په خپله د هغوی نه تېرم، خپله پښتون یم خو له داسې پښتنو نه تېرم، خپله پښتون یم خو له داسې پښتنو نه تېرم. خدای ته وګورئ د تور سرو نور هزار ماخلی، خدای ته وګورئ د تور سرو نور هزار ماخلی، هسې بس زندگی په سور انګار ماخلی. خوشحال به تاسو او هغه به په سور اور کې سوځي، رور به آزاد ګرځي او خور به د رور تور کې سوځي. خوشحال به تاسو او هغه به په سور اور کې سوځي، رور به آزاد ګرځي او خور به د رور تور کې سوځي. نو زه للموال مستان حیران شم ورته، ډېر په زړګي باندې پریشان شم ورته. زه للموال مستان حیران شم ورته، ډېر په زړګي باندې پریشان شم ورته. له کومه کوره چې سوره وباسي، خاص مې له دره جنازه وباسي، خاص مې له دره جنازه وباسي. ډېره مننه. مانه خپلې خبرې رانه هېرې شوې. ډېر لوړ نظم و، بیخي نظم کې هم حد کړی دی. له تاسې ډېره مننه او ستاسو لا پرمختګ په هیله چې تاسو دغه ښه نظمونه، ښه غزلې کتابي بڼه او مینوالو ته وړاندې کړئ. له تاسې ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، ستاسو هم ډېره مننه چې موږ ته په خپل پروګرام کې ځای راکړئ. البته یو یادونه ضرور بولم چې نوي شاعران چې دغه شاعري ډګر ته راځي که نه، البته زلمکي شاعران چې دي، نو هغوی ته تاسو څه وړاندوینه لرئ؟ پیغام مو څه دی؟ شعر کې که نه چې کومه شعرونه ولیکي او کومه شعرونه په کار دي چې ولیکل شي؟ ډېره مننه احساس صاحب، ډېر ښه سوچ او ډېر ښه نظر دې مخې ته کېغوسته. نن سبا خو د موږ خپل هم بس واړه شاعران به یو، نن سبا زلمي شاعران چې کوم راځي بیت چې دوی یول دې نه هر څه نه مخکې لوست کتابونه وګوري او د یو استاد سره خامخا. بعضې نم خلک دا وایي چې یاره د شاعرۍ استاد نشته. زه منم چې استاد نشته، خو استاد ته ضرورت شته، استاد ته ضرورت شته چې نه دا خوښه خبره ده، پوه شوې؟ هغه کې به خامخا څه موضوع کې بې فرقي، خو دا دی چې خامخا استاد سره کینی،
یو شی ولیکي او غزل ولیکي او نظم ولیکي او روبایي ولیکي هغه یو استاد ته یې ځان نه مشر ته یې ځان یو بل شاعر ته خپله کې کیني یو مشوره غوندې وکړي او د زلمو شاعرانو ته بالکل دا خاص دی چې شعر لیکئ او پښتو پکې ډېره ستایئ ځکه چې پښتو دا کم چې نن سبا ستاسو غوندې خلک دي الله یې تاسو ته عمر درکړي دغې خلکو دا پښتو ژوندی کړې ده او که ډېر خلک یې داسې شاته غورځوي خو د زلمو شاعرانو ته دا خواست دی چې کتابونه دې ډېر لولي او د ښو شاعرانو کتابونه دې لولي. ډېره مننه، ښه نظر او کور مو ډېر زیات ودان چې زموږ بلنه مو ومنه. ډېره مننه، سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، دغه خپرونه تاسو کولی شئ چې ذاکر الله احساس افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې نه دغه خپرونه وګورئ چې تر بلې خپرونې چې زه ذاکر الله احساس او زما کمرمین اکمل کمال تاسو سره یو نوي شاعر سره ستاسو په دروند سبال کې حاضرېږو. تر هغې موږ ته اجازه راکړئ. لوی الله په امان په خپل ځانونو ډېر زیات خیال کوئ او د مور او پلار ډېر زیات احترام کوئ.